خلاص وایم نن پر دې ویډیو کې تاسو په دې بحث کوم چې ځینې پروفایل به تاسو په فیسبوک کې لیدلی وي چې هغوی لاک شوي وي، یعنې هېڅوک نشي کولی چې دغه پوسټ وګوري، حتی یوازې د هغه فرینډ لیست کې چې کوم کسان دي دوی یوازې کولی شي. نو دې لپاره چې تاسې خپل نیوز فیډ یا خپل ټایم لاین د لاک کړئ یو څوک ونه ګوري، تاسې په فیسبوک اوپن کې خپل پروفایل ته به راشئ او کله چې تاسې خپل پروفایل ته راغلئ تاسې به په دغه 3 ډاټ باندې چې کوم دی دغه 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسې په دې 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ دلته څلورم اپشن دی چې لاک پروفایل دا کوم اپشن چې دې باندې به کلیک وکړئ چې لاک پروفایل مطلب تاسو خپل پروفایل لاک کوئ، یعنی اونلی فرینډز ویل سی د فوټوز، مطلب یوازې ستاسې ملګري فوټوز پوسټ ستا سټوري کولی شي ستا په پروفایل باندې وګوري، نور هیڅوک نشي کولی. تاسې باید دا لاک پروفایل ووایئ، لاک یور پروفایل. دې نه وروسته تاسې ګورئ چې کله لاک یور پروفایل مو وویلو دې نه وروسته یو لاکډ یور پروفایل، نو ستا یوازې ملګري کولی شي چې فوټوز پوسټ سټوري ستا په پروفایل باندې وګوري، نور هیڅوک له هغه نه علاوه نشي کولی چې ستا په دغه ټایم لاین وروسته وګوري. نو کله چې تاسو اوکې بټن ووایئ ستاسو پروفایل به څنګه شي دا به لاک شي. نو اوس که زما سره کوم کسان ملګري نه دي هغوی زما نشي کولی مثلا زما دغه پروفایل وګوري، زما د پروفایل لاین یو هاف لاکډ یور پروفایل د زما اپشن راغی. نو اوس دا که وغواړئ چې مثلا بیرته د دې حالت نه ووځئ او تاسو غواړئ چې بیرته خپل پروفایل انلاک کړئ او هر څوک کولی چې تاسو پروفایل وګوري، بیرته په دغه 3 ډاټ باندې به تاسې بیرته کلیک وکړئ. کله چې دلته راغلئ تاسې وګورئ څلورم اپشن په لاک پروفایل چې د انلاک پروفایل په نامه سره شوی دی. نو دغه انلاک پروفایل باندې بیا کلیک وکړئ، تاسې غواړئ چې بیرته خپل پروفایل انلاک کړئ او هر څوک وغواړي چې تاسې ټایم لاین وګوري تاسې ټایم لاین کې پوسټ کولی شي چې وګوري. نو د دې لپاره دغه د انلاک بټن چې کوم اپشن د اپشن باندې تاسې کلیک وکړئ. کله چې انلاک اپشن تاسو وویلو دلته بیرته ستاسې پروفایل انلاک شي، نو انلاک یور پروفایل باندې به کلیک وکړئ چې ستاسو پروفایل وګورئ چې بیرته لاک نه ووتو زما پروفایل. داسې وګورئ، یعنې اوس کولی شي مثلا چې یو څوک زما پروفایل ته راشي وګوري، هغه که زما سره فرینډ هم نه وي نو هغه کولی شي چې زما دا پروفایل وګوري. وګورئ تاسې چې مثلا دغه زما کوم پروفایل چې کوم یو دی دا انلاک شو، چې کله انلاک شو نو اوس دلته هر څوک کولی شي چې مثلا زما دغه پروفایل چې دی دا وګوري، یعنې بیرته دا اپشن وګورئ دا لاک پروفایل شو. بیرته که غواړم چې لاک یې کړم بیرته لاک پروفایل باندې کلیک کوم. نو دا وایي د پروفایل لاک کول چې مثلا یو څوک وګوري وغواړي چې زما پوسټ څوک ونه ګوري نو هغه په دې چل باندې تاسې کولی شي چې انلاک کړئ. ډېره مننه له ویډیو له کتلو، خدای دې وکړي چې څه مو زده کړي وي.